الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمله. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما د ایمان او د کریمي ورونو، زما د اسلام ورونو، نن بیا هم د خدای نه شکر ګزار یو چې د مې پورې راته فرصت راکړ او ژوندي وساتلو. د بیع او د شراء او یا د خرڅولو او اخیستلو یا د پیرلو او پیرېدلو په باره کې نن بیا هم خبرې کوو. اول دا چې بیع څه ته وایي او بیا وروسته د بیع نه دا چې کسب حلال څه ته وایي. کسب حلال باندې سړی روزي ګټي او که څنګه کېږي، د دې په باره کې به خبرې کوو. نو اوس موږ داسې ویو چې کسب حلال الله جل جلاله رسولانو ته حکم کړی چې کوم آیاتونه ما ولوستل: ای نبیانو اخرئ پاک او عمل صالح وکړئ خپله اول نبیانو ته او بیا وروسته د نبیانو نه ټولو مؤمنانو ته. ای مؤمنانو، کله چې رسولانو ته طیبات وویل شو بیا وروسته د هغې نه وایي مؤمنانو ته: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، د طیباتو نه اخرئ ما رزقناکم، کوم شی چې تاسو ته الله جل جلاله رزق مقرر کړی دی. نو د دې لپاره چې طیبات او پاکي دا پاک خوراک، رزق، طلب او د کسب نه راځي منځته، او چې کسب او طلب نه وي نو پاک خوراک نه راځي. اول دا وایو چې په اسلام کې بیع او شراء څه معنی؟ بیع او شراء علماو په خپل منځونو کې سره قسمه قسم تعریفونه ورته کړي دي. اما امام صاحب ابو حنیفه وایي چې المبادله المال بالمال بالتراضي ومقدور التسلیم. امام صاحب ابو حنیفه ترجمه د الفاظ داسې ده چې الله جل جلاله بیع او شراء اخیستل او خرڅول، پیرل او پیرودل دواړه په انسانانو باندې لازمي کړي دي، خو په شرط د دې باندې چې یو بل سره تسلیم کړي، مبیعه تسلیم کړي یو بل ته. اول هغه څوک چې شی خرڅوي هغې ته بایع ویلی کېږي، هغه څوک چې شی اخلي هغې ته مشتري ویلی کېږي، هغه شی چې په منځ کې دي هغه مبیعه ده. بایع، مبیعه او مشتري دا د شریعت اصطلاحات دي. دې ته د درې واړو اصطلاحاتو کې عاقد یعنی هغه څوک چې عقد جوړوي او د بیع او شراء دواړه لکه څنګه چې د نکاح عقد کېږي، لکه څنګه چې د نورو اموراتو عقدونه کېږي، همدغسې عقد په بیع کې کېږي. په یو مجلس کې دوه کسان حاضر وي او یو بل سره وي، مال یو بل ته ورکوي. د دې مال د ورکولو په باره کې علما داسې وایي چې څو قسمه ده دا بیع او دا اخیستل او پیرودل، دغه څو قسمو باندې تقسیم شوي دي په شریعت کې. کله چې د شریعت مطابق سړی بیع کوي نو بیا الله جل جلاله د هغې غاړه خلاصه کړي، الله جل جلاله هغې ته هر څه کوي.
اول داسې وي چې مبادله المال بالمال، یو مال په بل مال باندې تبادله کول، یو شی په بل شي باندې خرڅول. دا یو سوال دی چې مبادله المال بالمال دا د یو شي خرڅول په بل شي باندې خرڅول دي. دې ته بیع نافظه ویلی کېږي. او دا په یو مجلس کې چې دوه کسان حاضر وي، یو به ورته سمن ورکوي او یعنې پیسې به ورته ورکوي، او بل سړی به ورته خپله هغه څه شی مبیعه مال چې وي هغه به ورکوي. که غنیم وي، که ماشین وي، که چاړه وي، که چاقو وي، که ټوپک وي، که هر شی وي، په دې یو مجلس کې به یې د پیسو په مقابل کې به تقسیموي. دویم بیع موقوف ده. بیع موقوف دې ته ویلی کېږي چې یو سړی دی، یو مزدور دی، یا یو بل څوک دی د بل چا مال خرڅوي، یا یو صغیر دی مال خرڅوي. دا موقوف دی تر هغې پورې چې صاحب د مال او یا ولی د صغیر تر څو پورې اجازت ونه کړي دا بیع موقوفه ده او نه اجرا کېږي. دا دویمه بیع. درېیمه بیع فاسده ده. فاسده بیع دې ته ویلی کېږي چې یو شرط وي پکې خراب، صفت وي پکې خراب. تا ته وایي چې غنم پاک دي، صفا دي، ښه دي، خو په هغې کې لامده غنم موجود وي، په هغې کې ګونډې موجود وي، په هغې کې بوس موجود وي. دې ته فاسد، یو شرط یو صفت پکې فاسد وي. درېیم باطله بیع ده. باطله بیع هغه بیع ده چې هغه حرامه وي. مثلا یو مطلق یو حرام شی در باندې خرڅوي، لکه مثلا شراب در باندې خرڅوي چې په دین کې غلط شی دی او موږ تاسو یې نشو منلی، دا بله وي. نو حرام شی خرڅول دې ته باطله بیع وایي او فاسده دې ته وایي چې یو صفت یې خراب وي. بل د سلم بیع. سلم هغه څه ته ویلی کېږي چې یو سړی یو چا ته پیسې ورکوي، لکه مخکې هفته کې موږ په دې باندې خبرې وکړې. یو چا ته پیسې ورکوي او ورته وایي چې ما ته به د دې نسیه دغه یو من غنم به راته په 10 روپۍ باندې راکې یا په 10 کرونه باندې به راته راکې. هغه وخت چې غنم راووته نو دې کې عقد کېږي چې یو میاشت واده دي، که 2 میاشتې واده دي، که کال دي، تر 3 کال پورې اجازت دی. دا بیع باندې دې ته سلم ویلی کېږي. سلم هغه بیع ده چې جایز ده خو نسیه ده، پیسې نقدې اخیستل کېږي او جنس بیا وروسته ورکول کېږي. دا هغه بیع دي چې کوم یو زموږ ستاسو په اسلام کې مقرر شوي دي. او د دې بیعو په صورت کې چې کله انسان یوه بیع اخلي نو باید دغه ټول شیونه باید په نظر کې ونیسي. ځکه اول خو دا چې یو شی بل شی کېږي باید د دواړو رضا وي. دواړه په یو مجلس کې راشي، تر اخر تر مجلسه پورې هغه بیع ووایي. امام صاحب ابو حنیفه حنفیان دا وایي چې دواړه قولونه دي د دې دواړو ماضي وي. لکه ما واخیسته یا مې قبول مې کړه دغه مته او هغه وایي چې ما پیسې تسلیم کړلې. دواړه به ماضي وي، ما تسلیم کړې وي پیسې او ما دا متا تا ته درکړې وه. دا دواړه الفاظ چې وویل شي نو عقد منځته راغی او عقد چې منځته راغی بیه جوړه شوه، په رضا باندې شوه. دلته جنس په جنس باندې هم خرڅېدلی شي، مثلا غنم په جوارو باندې هم خرڅېدلی شي، او بل دا دی چې پیسو باندې غنم هم خرڅېدلی شي، یعنې جنس په پیسو باندې هم خرڅېدلی شي. بیا دې شیانو کې قسمه قسم کسب حلال چې په کوم شي کې وي او هغې نه نفع راځي او بیه منځته راځي، نو الله جل جلاله فرمایي حل الله البیع وحرم الربا. ما بیع حلاله کړې ده او ربا او سود مې اضافت چې هر شي کې وي هغه ما ټول حرام کړی دی. بیا علما دا په څو قسمتو باندې تقسیموي. دا کسب حلال چې انسان ته راځي، اولین کسب حلال بهترین شی جهاد دی. هو په جهاد کې هغه وخت بهترین جهاد دی چې تر څو پورې ستا نیت دا نه وي چې یاره زه به غنیمت واخلم او یا به څه پیسې لاسته راوړم او یا به لږه یو شی به وکړم بل شی به وکړم، د خپل دنیایي مفادو دپاره به کوم کار نه کوي. دا یو. دویم جهاد، اول جهاد شو، دویم تجارت دی، سوداګري ده. دا یو پاکه معامله ده او یو ښه معامله ده. جهاد د نجات د امن دپاره دی، د غلامانو د ازادۍ دپاره دی، د وطن د ازادۍ دپاره دی، د خلکو د خلاصون دپاره دی، د خلکو د آرام ژوند دپاره دی. هغه هم بهترین شی دی. دویم بیا تجارت دی. تجارت دا چې د ټولو خلکو احتیاجات رفع کول، د یو ښار نه بل ښار ته د سوداګرو یو اجناس جنس وړل، د هغې د احتیاج شیان وړل، هغه عرضه کول، څه شی چې تقاضا وي د تقاضا په مقابل کې څه چې غوښتنه وي د هغې په مقابل کې یو شی وړل، دې ته تجارت ویلی کېږي. بیا د تجارت نه وروسته بیا زراعت دی. زراعت پیشه خلک هغه خلک دي چې همیش دپاره حلال خوري او حلال کوي او خپل کسب و کار کوي او د خپل محنت او لاس ګټه خوري. د دې لاس ګټه د خپل محنت چې کومه یوه خوري، د دې ګټه داسې ده
دینه مرغان هم خوري، دینه یو سړی په لارې باندې تېرېږي هغه هم خوري، دینه یو وږی او تږی هم خوري، دینه ځناور هم خوري، دینه هغه غریب خلک هم خوري، یتیمان هم خوري. کوم یو خلک چې دي نو ځکه زراعت پیشه یو بهترین شی دی. او بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که څوک په زراعت کې یو بوټی کري یا یو ونه کري یا هغه شی کري چې هغه میوه ورکوي او یا هغه شی کري چې هغې کې سوری وي، دغه هر شی چې استعمال کړي، که میوه دې وخوړه، که سوري لاندې کېناستې، که خاشاک دې استعمال کړه او که نورې فایدې دې ترې واخیستلې، د هر شي دپاره نو دا صدقه جاریه ده ستا لپاره. او بیا دا چې په دغه تجارت کې چې کله دغه زراعت کې چې کله ستا هغه زیات مواد پات شي، حیوانات در سره هم اسودوي. یو وخت یو عالم وایي چې یو ولی یو میږی ولیده، هغې وایي سوال زاري کوه، یو عذر یې کوه الله جل جلاله ته، یا الله بارانونه وکړي. که بارانونه ونه شي او دا بخیلان زیات شي نو ځمکه به ټوله وچه کلکه شي، او چې ځمکه وچه کلکه شوه یا الله دا ستا ژوندي شیان به څه شی خوري او موږ به دا خپله غذا ده کومه کړو. که چېرته ځمکه کې بوټی ونه شي، هغې نه دانه ونه شي، نو زه به هم پکې ولګبانې یم. یا الله ته په دې خلکو باندې رحم وکړي او په دې خلکو باندې بارانونه وکړي. نو میږیان هم د دې لپاره چې زراعت بهترینه پیشه ده او زراعت د هغه چا کار دی چې هغوی حلال رزق خوري او د باغداري کوي، که زراعت کوي، د غنم کوي، که جوار کوي، دا د انسان د فایدې دپاره وي. اوس بیا راځو زراعت او تجارت ته. وروسته دستکارۍ کار دی. مثلا دستکارۍ کار کې هر کسب چې وي، د مثال په طور باندې مالوچ خرڅوي، کپړه جوړوي، بل شی کوي، بل شی کوي. په دې دستکارۍ کې دا هم راځي چې کوم یو سړی مرزا وي، کوم سړی قرآن عظیم الشان یاد وي، کوم سړی علم یاد وي، کوم سړی معلم وي او هغه خلکو ته فایده رسوي، په دې دستکارۍ کې دا شیونه هم راځي. بیا د هغې نه وروسته چې کله راځي بعضې شیان دي چې هغه حرام دي په اسلام کې. مثلا غانې یا سازونه جوړول یا د موسیقي آلات جوړول یا داسې شراب جوړول، د نیشې شیان جوړول یا هغه څه کول چې هغې باندې لهو لعب کېږي، دا یو حرام شی دی او دا د الله تعالی د قهر موجب ګرځېږي، د الله تعالی د غضب موجب ګرځېږي. خو دا چې کسب فرض دی په هغه چا باندې چې په خپله باندې کسب کولی شي، او دا کسب ولې فرض دی؟ د خپل اهل و عیال دپاره نفقه ګټل، دا یو سړی. دویم سنت دی. سنت هغې ته ویلی کېږي چې کله انسان خپل کور او خپل اهول او خپل اولاد ته هم رزق وګټي او د هغې نه وروسته بیا دومره رزق وګټي چې خیرات هم ورکړي، یتیمانو سره هم همکاري وکړي. د هغې نه بیا وروسته مستحب هغه دی چې د هغې نه لږ ډېر زیات شي په نورو شؤوناتو کې استعمال کړي. بیا د هغې نه چې زیات شي بیا نور مباح دی، که ګټي او که نه ګټي، مګر کم تکلیف پکې نشته دی. هو د یو صحابي قول داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو سهار جګ شوئ نو په خپل کسب و کار باندې شروع وکړئ. هغه وایي چې کله ما کسب و کار باندې شروع وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت مې ومنه، هر سهار به مې وختي خپل کسب و کار شروع کوو، نو زه کله نه پوهېدم چې زما مال څومره ډېر شوی دی. فلهذا د سهار نه وختي او همدغسې دی خپل هغه کم جیش او کم عسکر او آرمي بیا چې رېږله بل ځای ته غازیان بیا رېږل چې هلته غذا کوئ، غذا به په هغه وخت کې کوئ چې د شپې به کوم ځای کې مداخلت په قریه کې نه کوئ. سهار وختي به ورته غوږ کېدئ، که د قریې نه د اذان اواز راغی نو اټیک به پرې نه کوئ، حمله به پرې نه کوئ، په کلاره به ورسره خبره کوئ. که د اذان وخت رانغی نو چې ورځ روښانه شوه سهار کې ورباندې به بیا ورځئ او دشمن سره به بیا جنګېږئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او صحابه کرام وایي موږ ټولو په دې باندې عمل کړی او د دې عمل نه الله جل جلاله په موږ باندې ډېر زیات رحم وکړ، زموږ مالونه ډېر زیات شو. فرمایي الله جل یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، هغه کسانو چې ایمان راوړی پاک وخورئ. او پاک صرف څنګه معنی؟ پاک دا معنی چې د حلال کسب نه دې لاسته راشي، د حلال زراعت نه دې لاسته راشي، د حلال تجارت نه دې لاسته راشي، او بیا د الله تعالی شکرونه ادا کوي. که تاسو چیرته د هغې عبادت کنندګان یئ او هغې ته عبادت کوئ نو فلهذا د حلال کسب دپاره هر څه دي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاک دی او هیڅ وخت بې پاکۍ شی ګنده شی نه قبلوي. که ته په شرابو باندې پیسې راوړې لاسته، که ته په ګانو باندې پیسې لاسته راوړې، که ته په بد کوم عمل باندې
یا کومه فحشا باندې پیسې قمار او جوارۍ باندې راوړي، په بت خرڅولو باندې راوړي، هغه ټول حرام دي. الله جل جلاله هغه نه قبلوي. طیبون پاک دي وایي، او الله جل جلاله ځکه پاک دی نو مؤمنانو ته هم حکم کوي چې تاسو پاک شي نه وخورئ، رسولانو ته هم حکم کوي چې پاک شیان وخورئ. هغه څه چې درته الله تعالی پاک پیدا کړي، که پاک نه یې پیدا کړي الله بیا ستا حق چې حرام دې خوړلی وي. اما چې الله درته حلال پیدا کړي او پاک درته پیدا کړي، ولې پاک نه خورئ؟ ړوند خو نه یې، کوڼ خو نه یې، عقل خو دې شته، هر څه دې شته دی، نو بیا حرامو نه ځان وساته، هغه کسبونو نه ځان وساته چې حرام رزق پرې حاصلېږي. او بیا فرمایي چې یو سړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي، یو سړی وي طول السفر، د اوږد سفر کې رواني، اشعث اغبر یمد یدیه، او وایي د دې ویښته ټول ګرد آلود او خراب وي، ژولیده موی وي او ګډ وډ وي، او بیا وایي الله ته لاسونه اوږدوي، یا الله اسمان طرف ته، یا رب ما ته دا شی راکړې، ما ته دا شی راکړې، ما ته دا شی راکړې، خپل احتیاجات الله ته باید بیانوي. خو الله جل جلاله یا رب یا رب ورته وی، ومطعمه حرام، د دې خوراک حرام دی، ومشربه حرام، او څکلې ټول حرام دي، او ملبسه حرام، او لباس حرام وي، وغذي بالحرام، او دې تغذیه شوی په حرام باندې وي. فانا یستجاب لذلک رواه المسلم. آیا د دې سوال به قبلیږي؟ نه. الله درته ځکه ویلی دي کلوا من طیبات ما رزقناکم، اخره هغه څه چې پاک دي د هغه څه نه چې درته مې رزق مقرر کړی دی. که ته هر څومره رب ته سوال وکړې نو هغه هیڅ وخت نه قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي د هغه چا ښځه چې په کور کې د دوی طاعت نه کوي، ناشزه وي او غلط کارونه کوي، که دا سړی ټول عمر دعاګانې کوي الله جل جلاله د دې دعا نه قبلوي. او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتی علی الناس زمان، داسې یو زمانه به په خلکو باندې راځي، الی مرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام، داسې یو رواه البخاري، داسې یو وخت به راځي هر سړی به بازار ته به ځي فقط صرف خېټه به مړوي، دا به نه ګوري چې دا د خنزیر غوښه ده او که دا حلاله غوښه ده، دا به نه ګوري چې د دې څه جواز شته که نه د خوراک او که نه مسلمان ته. فلهذا ځي به خېټه به مړوي، هر شی به خوري، هر شی به څکي، اما دا فکر به هم نه کوي چې مسلمان دپاره دا حلال نه دي او حرام دي. نو بیا د دې سړي سره د خدای حساب څه وي؟ د دې سړي سره د خدای حساب دا وي چې څومره بدعملي کې وکړه او الیه ترجعون، هغې ته به اخر ورځي، بیا به ورسره څه حساب کې، څه به ورته وي بیا د دې په باره کې. عن نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی الله عنه یو انصاري صحابي دی. اول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ، مسلمانانو مدینې منورې ته وکړه، نو د دوی اولادونه نه کېدل. د ټولو خلکو ویل چې یهودانو په دې باندې تعویضونه کړي دي او د دوی اولادونه نه کوي، ښځې د دوی بندي کړي دي. نو الله جل جلاله زبیر رضی الله عنه ته عبدالله بن زبیر د عایشې صدیقې رضی الله عنه خوری، هغه ته الله جل جلاله هغه ورکړ. او په انصارو کې الله جل جلاله نعمان بن بشیر پیدا کړ. نعمان بن بشیر چې پیدا شو دا دوه طفلان پیدا شو، فلهذا د خلکو هغه اوازې چې یهودو دا سحر کړي دي او یهودو پې تعویضونه کړي دي هغه ټول دروغ شو. نو دا نعمان بن بشیر د انصارو کې اولین طفل دی او اولین زوی دی، او هغه بل چې عبدالله بن زبیر دی هغه په مهاجرونو کې اولین زوی او اولین بچی و. نو اوس فرمایي نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت کوي دا وړوکی صحابي د هجرت په وخت کې پیدا شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده هم د دې عمر تقریبا 9 یا 10 کاله دومره. نو دا فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الحلال بین، حلال بیان شوی دی. ای مؤمنه چې ته ځې او یو شی اخلي د حرام او د حلالو فکر نه کې، درته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الحلال بین، حلال بیان شوی دی، والحرام بین، او حرام هم ښکاره او بیان شوی دی چې دا حلال دی او دا حرام، او بینهما مشتبهات، او په منځ د دې دواړو کې ځینې شیان دي چې اشتباه پې کې، نو لا یعلمهن کثیر من الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مشتبه شیانو باندې او په دې شکي شیانو باندې اکثر خلک نه پوهېږي. فمن اتقا، تقوادار خلک هغه دي الشبهات استبرأ چې د شبهاتو نه ځان وساتي. ولې کوم شی چې تا په شبهه کې اچي د هغې نه بهتره دا ده چې ته ترې لرې شي. لدینه وعرضه، ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام.
وایي که څوک په دې کې واقع شو چې دغه مشتبه شی وخوړ نو دا داسې شو لکه واقع شو په څه شي کې په حرامو کې ولوېده. نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته مثال ورکوي کالراعي یرعى حول الحمام. وایي دا داسې دی لکه یو راعي چې یو شپونکی چې یو ځای کې رمه څرئ یو ځای کې ګوسپندان یا خپل پسونه څرئ خو د دې ترمنځ څه فصلونه وي دواړو خوا او شاته او کله چې د دې دواړو دا شپون به څنګه وکولی شي د دې شپنو د دې ټولو تعرضونو نه او د دې ټولو شیانو نه خپل ځان وساتي او دا پسونه رامنې کړي نشي کولی. ولهذا دې کې هغه مشتبه شیان دي او فرمایي چې دې کې هېڅ شک نشته دی الله جل جلاله ته وان لكل ملك حمى د ټولو پادشاهانو لپاره خپل حدود دي او خپل ځایونه دي او خپل حدود او خپل پولې دي. وان حمى الله محارمه او حما او هغه کوم شی چې د الله تعالی پولې دي او کوم چې د الله تعالی ډګروان کې هغه کوم یو چې حرام شیان دي حمى الله هغه حرام شیان دي فمحارمه هغه حرام دي او وان او کله چې حرامو کې سړی واقع کېږي نو ضرور خبره ده چې یو ځای نه بل ځای ته به دا مالونه به یو ځای نه بل ځای ته ځي نو کله چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي د دې حرامو کې واقع کېږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا محارم د الله جل جلاله کوم ملک چې دي نو بیا څنګه وان فی الجسد الا وان فی الجسد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي ای خلکو فی الجسد جسد کې مدغه یو داسې ټوټه غوښه ده اذا صلحت که کله جوړه وي او برابره وي نو الله جل جلاله ټول وجود د هغې جوړوي. واذا فسد الجسد همدغه زړه که فاسد شي اذا فسد الجسد ټول جسد فاسد کېږي كله ټول جسد الا وهي القلب او په دې باندې پوه شئ چې دا کوم یو شی او کومه غوښه چې ټوټه ده چې دا جوړ شي نو وجود جوړېږي او که دا وران شي نو وجود ورانېږي او فاسدېږي. دا وایي چې شی دی قلب دی زړه دی د انسان متفق علیه. امام صاحب ابو حنیفه فرمایي زړه د سړي په خپله په وجود کې داسې دی لکه یو طبیب کومه یو عضو چې ناجوړه شي دی پرې پوهېږي چې دا غلط کار کوي لاس حرامو ته نږدې کېږي دا پرې پوهېږي چې حرام خوري مغز ته فکر کې راشي او دی په حرامو باندې فکر کوي وایي زړه پرې پوهېږي چې دا زما مغز په حرامو باندې دی او حرام کوي. داسې هر شي دپاره دا زړه طبیب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زړه جوړ وي ټول وجود جوړ دی او که زړه خراب وي نو زړه هر څه خراب دی. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلک د حلال رزق نه خوري او حلال رزق داسې دی چې مثلا سپي به نه خرڅوي پیشوګان به نه خرڅوي بلا ضرورته به دا شی نه حرام شیان دي دا به نه خوري او نه به مهر البغي په ښځو باندې پیسې اخیستل په صیغه کولو باندې پیسې اخیستل مهرونه موقت اخیستل دغه ټول یو حرام شیونه دي باید دا سړی ونه خوري او نه پرې باید وشي. الله جل جلاله داود علیه السلام ته داسې یو حکمت ورکړی و چې هغې به اوسپنه بیا لاس کې ونیوله هغه به نری کېدله او هغې به ترې زیرې جوړولې د یوې هفتې نه بیا تر بلې هفتې پورې یوه زیرې جوړه کړه هغه بیا خرڅه کړه 3 برخې به یې کړه یوه به یې په کور استعمالوله یوه به یې ساتله فقیرانو او غریبانو ته او یوه به یې بیت المال ته ورکوله. فلهذا دغسې د خپل کسب د لاس نه یې خوړل. د عیسی علیه السلام مور چې وه هغې به څرخه کوله کارونه به یې ریشل عیسی علیه السلام به د هغې نه رزق خور. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې یو نبي نشته دی چې هغې نه یې څرولي ګړې په مزدورۍ باندې او په پیسو باندې ورته یا رسول الله ته هم وایي هو ما په قیرات او قیراتینو باندې د قریشو او د عربانو ګړې څرولي دي. نو ځکه په خپله باندې انبیا چې هر څه خوري او هر څه کوي نو هغه الله جل جلاله چې انبیاو ته پاک ښودلي دي د خپل کسب و کار خوري. همداسې د عبادت د داود علیه السلام الله ته ډېر ګران و. داسې عبادت به یې کوه 6مه حصه د شپې به وده کېده او شپه یې داسې تقسیم کړې وه چې په مابین د دې خپلو ټولو اعضاو د کور کې
ویښ به یو سړی به او هغې به دغه د ویښېدو په وخت کې به خپل عبادت به کو. دا د داود علیه السلام هغه عبادت او دغه کسب و کار و چې په خپل لاسونه. او دا ځکه چې بازار کې پوښتنه کړې وه خلکو نه چې ایا زه کولی شم چې زه ښه سړی شم او زه دغه وایي ټولو به ورته چې هو ښه سړی دی. بله ورځ الله جل جلاله ورته یو ملایکه راولېږله ورته یې ویل ته نور ډېر ښه سړی خو خلک وایي چې کاشکې تا د خپل لاس د کسب نه خوړلې. داود علیه السلام شروع وکړه چې یا الله ما ته یو کسب وښیې بیا به یې زرې به یې جوړولې. همداسې ټول پیغمبران ټولو شپونکي ساتلي. موسی کلیم الله به ګډې ساتلي. وایي حتی تر دې پورې یوه ورځ یو ګډ یا پسه ترې وتښتېده منډې منډې وهلې تر ډېر لرې ځیا پورې ورپسې لاړ. نو کله چې ورپسې لاړ په ځای د دې باندې چې موږ تاسو یو چې کوتک پې کېدې ووهي چې ولې دې منډې وهلې نو وایي په غېږ کې یې ونیو چې ظالمه زه دې هم ستړی کړم او ځان دې هم ستړی کړ. نو دغومره ترحم هم دې سره کوو. او ځینې علما دا وایي چې دا پیغمبران ځکه داسې تکړه خلک وو ځکه دا شپونکي تېر شوي دي. د دوی رحم، د دوی عاطفه او د دوی کارونه او د دوی اداره کول، دغه خپل مال د حرامو نه ساتل، د حرام فصل نه ساتل، په یو ځای باندې برابرول، د لیوه نه ساتل، امنیت ساتل، خپل ځان بې خوبه کول، د هغوی سره ترحم کول، په هغو باندې ظلم نه کول، وهل نه کول. دغه وایي د پیغمبرۍ یوه لاره ده چې بیا وروسته پیغمبر ډېر زیات ښه او ښایسته هر څه چې ګوري د پیغمبر هغه ښایسته وي، ځکه چې هغوی د کتاب الله مطابق د خپل ځناورو سره ګزاره کړې ده. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کوم یو شی چې تاسو د خپل کسب نه وخورئ، اولادکم من کسبکم، ستاسو اولاد به ستاسو د کسبونو نه وي. حدیث شریف کې وایي که څوک رشوت خوري، که څوک ربا خوري، د هغې اولاد هم حرام وي او هغه غوښه چې په حرامو باندې، په ربا او په رشوت باندې، په دوکه او په قمار باندې، په حرامو پیسو باندې هغه تربیه کېږي، وایي هغه لایق د دې دی چې باید په اور کې واچول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه، وایي کله چې صدقه کوي انسان د حلال مال نه ولا ينفق منه فیبارک له، الله جل جلاله ته دا ډېر مهم دی او ډېر ښه دی. الله جل جلاله کوم یو لاس چې وایي ستړی کېږي په کسب و کار کې، هغه تڼاکې کوي، دا لاس تلک یده یحب الله ورسوله، دا الله ته هم ګران وي دا لاس او دا رسول ته هم ګران وي. کسب حلال باندې سمسار دې ته وایي چې کله سړی یو دلالي کوي، مثلا یو شی واخله په دومره پیسو، په دومره پیسو باندې، نو د دې دلالۍ هم روایت شته دی. په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي پیاله او د یو صحابي یو وړوکی څادر هغه لیلام کړی و، همدغسې سمساري کوله، څوک یې په 2 دینارو باندې اخلي، څوک یې په 1 دینار اخلي. صحابه ورته ویل موږ یې نه اخلو، که اخلو په 1 دینار باندې واخلو. یو صحابي ورته ویل زه یې په 2 دینارو اخلم، بیا هغې ته یې په 1 دینار ورته ویل کور کې کېده 1 دینار باندې ورشه ماته یوه تیشه راوړه یا تبر راوړه او یوه رسۍ راوړه، تیشه یې راوړه ورته لاس باندې، خپل لاس باندې ورته لاس ته یې واچو او ورته ویل دې غره ته به ځي او خاشاک به راوړي او بازار کې به یې خرڅې، خو ما ته به تر 15 ورځو پورې نه راځي. 15 ورځې بعد چې ورته دا کله راغی نو ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره 3 دیناره دي، ورته ویل کور کې دې ورکړه او دا 1 دینار استعمالوه او خپل کار ته دوام ورکړه. فلهذا د خپل لاس ګټه، د خپل لاس خوراک بې د دې نه چې شک پکې پیدا شي حلال دی ټولو انسانانو لپاره، خصوصا د مسلمانانو لپاره. هغه څوک تجار، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د اختر په ورځ باندې راغی، تجارانو تجارت کو او شی یې خرڅول، هغوی راوغوښتل، خلکو ورته ویل ودرېږئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېده، نو ورته یې دا نصیحت وکړ التجار فجار، هغه تجاران چې خپلې صلعې باندې او خپل شي باندې قسمونه خوري، هغه چې تول زیات و کم کوي، هغه چې غداري کوي، لاندې ورلاندې لامده وي او پاس پرې وچ وي، یو شی سړي ته ښي او بل ردي شی ورکوي ورته، دا تجار به د فجار په ځای باندې وي. او بل حدیث کې وي التجار مع النبیین والصدیقین والشهداء، که چېرته کوم یو تجار په اعلی درجه باندې او په ښه درجه باندې او د خدای په قانون باندې برابر او د ټولو خلکو سره عاطفه کوي او په خپل تجارت او ګټه کې شرعي شي نه ملحوظ کوي، فلهذا دا به د صدیقینو، مرسلینو او د نبیانو سره به وي ورځ په قیامت باندې. څومره چې ښه شیخ سړی خرڅوي او څومره یې په ښه خلق باندې خرڅوي، هماغومره ورته الله جل جلاله اجر ورکوي. موږ او تاسو نن د دوکو او د فریبونو په بازارونو کې اوسېږو،
څومره ډېر شیان مونږ ته کېږي. اوس مثلا یو سړی دی صرافي کوي، یو سړی صرافي کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صرافۍ کې دا قانون دی که چېرته دې ډالر ورکړه او تا مات ډالر پکارو، کرون دې ورکړه، زرګیز دې ورکړه او واړه نوټونه دې پکارو، نشي کولی چې تا نه څه واخلي، ځکه دا جنس او دا جنس دواړه برابر دی، دې کې حرام دی، دې کې سود راځي. هو که چېرته داسې وي چې ډالر په افغانۍ باندې او یا کرون په ډالر باندې تبدیلې، نو هغه بیا که دنه اضافت یا کوم پیسې واخلي خپله مزدوري پروا نشته دی. خو دا چې غټې پیسې په وړو بدلول او وړې په غټو بدلول او په دې کې هم دنه څه اخلي، دا حرام دي. مونږ دغه ټول حیلې ځان ته جوړو، قسمونه قسمونه ځان نه خپلې فتواګانې کوو، د دې نه نه یو خبر چې شریعت مونږ ته په حلالو کې څه وایي او حرامو کې څه وایي، او هېڅ وخت هم دا ونه کړه. الله جل جلاله درته وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای خلقو واورئ، که چېرته نه پوهېږئ د ځانه فتوې مه ورکوئ. ای مفتیانو، ای مادرزاد مفتیانو، پوښتنه وکئ د اهل فکر د اهل علم خلقو نه. قرآن درته حکم کوي، هلته ناست دي په خپله باندې عالم ناست دي، ته درته یو سړي ته فتوا ورکړې، هغه فتوا هم بیا خپله نه شو ثابتولی. د دې شي نه ځان وساتئ، همداسې په بیو کې، همداسې په ګرویو کې، همداسې په سلم کې، همداسې په مضاربت کې، په صرافۍ کې، په هر شي کې دا پکار دی چې باید سړی احتیاط وکړي، نو بیا مکمل مؤمن بشي. دیر صفات ابراهیم خلیل الله ته ورکړل شوي او هغه ټول هغه صفتونه دي چې په دیرشو صفاتو باندې مکمل نشي، پوره مسلمان کېدلی نشي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلی الله